په چین کې بیا د تشو جوړ شوو کورونو یو ښار درښایم چې ورته د ارواوو ښار وایي. په اصل کې دا ښار دومره لوی دی چې که چیرته د فرانسې او انګلستان خلک ټول راشي چین ته، هر یو ته پکې یو کور رسیږي. خبره داسې ده چې تر 1990 میلادي پورې ټول کورونه د دولت په لاس کې وه. هر چا چې کور اخیسته باید د دولت نه اخیستی و، خو د هغې نه وروسته د کورونو جوړولو مسله شخصي شوه او شخصي کمپنیو ته وسپارل شوه. اوس نو شخصي کمپنیو پکې فساد شروع کړو، ځکه دا د پیسو پیدا کولو تر ټولو چټکه لاره وه او هرې کمپنۍ غوښتل چې ډېر زر او ډېر په بیړه ډېر کورونه جوړ کړي. اوس نو عام خلک پوه شوي وو چې په دې شکل خو د کورونو ارزښت لا پسې ډېرېږي، نو دوی څه کول؟ کورونه به یې اخیستل چې پیسې لرلې، ساتل به یا به یې په کرایه ورکول تر څو نورې پیسې جوړې کړي. سترې کمپنۍ هم پوه شوې چې دا تخنیک خو کار کوي، نو هغو به څه کول؟ د خلکو نه به یې پیسې پیشکي اخیستې، ور له مخې به یې نورې ځمکې پرې رانیولې تر څو یوه پروژه خلاصه کړي، بیا دفتن لاړ شي نورې ځمکې جوړې کړي. دې حالت کې د چین حکومت خبر شو چې دا خو نو اوس د خلکو د ضروریاتو د رفع کولو لپاره نه بلکې د تجارت کولو یوه وسیله ګرځېدلې. چین حکومت مشر ویلې چې کورونه د اوسېدلو لپاره دي، د تجارت کولو لپاره نه. او د هغې نه وروسته نوي قوانین جوړ شو چې تاسو کولی شو د حکومت نه ارزانه کورونه واخلئ. اوس چا چې په کورونو سرمایه ګذاري کړې وه او سترو کمپنیو چې د خلکو نه پیشکي پیسې اخیستې وې، نه یې شو کولی چې خپل کورونه تکمیل کړي او د دوی ټول ارمانونه اوبو سره لاهو شو. شخصي سترو کمپنیو، نیمچه تجارانو دوی ټولو مظاهرې وکړې، خو په چین مظاهرې تاثیر نه کوي او چینایانو اوس کولی شو چې د دولت نه په ارزانه کورونه واخلي، پرته د دې چې خلک پرې تجارت وکړي. نو د دوی دا ستر ارمانونه چې په خلکو به ستر تجارتونه وکړي د کورونو په خرڅولو سره، همداسې پاتې شو. اوس تاسو چین ته تللی شئ، ستر بلډینګونه لیدلی شئ، ښکلي کورونه لیدلی شئ، اما څوک نشته چې وایخلي. ولې؟ چون دولت ارزانه کورونه تاسو ته درښایي. ای کاش داسې یو وخت راورسیږي چې زموږ هیواد هم د چین د هیواد په توګه پریکړې وکړي، همیشه د خلکو آسایش ته لومړیتوب ورکړي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟